کونړ د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له روغتیايي سکتور سره د همکارو مؤسسو لخوا د نږدې 5 میلیونه افغانیو په ارزښت د طبي او غیر طبي توکو مرسته وشوه. د عامې روغتیا ریاست همیشه دا کوشش کوي چې خپل کلینیکونه د هر نګاه نه هغه په وسایلو باندې سمبال کړي. نو په دغه اساس باندې د کونړ ولایت د ولایتي روغتون په شمول باندې خپل ټولو روغتیايي مراکزو ته د طبي وسایلو سپلای لري چې د عامې روغتیا ریاست په هلو ځلو باندې او د هیلنټ مؤسسې په تخنیکي همکارۍ باندې او د مختلفو ډونرانو چې په هغې کې WHO، یونیسف، یونیپی دغه ټول شامل دي د 15 میلیون افغانیو په ارزښت باندې طبي وسایل نن افتتاح وشو او په نږدې ورځو کې به ټولو روغتیايي مراکزو ته د ضرورت په اساس باندې سپلای ترسره شي. په دغه موادو کې 2 قلمه طبي وسایل دي، په ضمن کې ورسره د یونیپی محترمې ادارې په مالي سپورټ باندې 80 نفره هغه بېوزله خویندو ته د اورلاک ماشینونه دي چې هغه دیو ته توزیع شو. کونړ کې د هیلنټ مرسته کوونکي ادارې مسؤلینو د دغه طبي او غیر طبي درملو د مرستې ورکړې پر مهال وویل دوی په پام کې لري چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د روغتیايي مرکزونو ټولې اړتیاوې پوره کړي او موږ د دې ته اطمینان ورکوو چې هیلنټ طبي اداره او د عامې روغتیا ریاست خپل وظایف تجمن دي او همیشه به انشاءالله لکه څنګه چې داسې مسایلو شاهداني په آینده کې ما هم ورته خدمات عرضه کوو او د دې اطمینان ورکوو چې د هغې هر قسم چې ستونزو ته موږ لاسرسی کوو هغې ته به زار نسو. نو دغه ټول وسایل چې دي د هر یو خدمت د وړاندې کولو لپاره ضرور دی. زه متیقن یم چې انشاءالله په کلینیکونو او په اسداباد ولایتي روغتون کې به په دې سره د ناروغانو مشکلات تر ډېره حده کم شي. بل پلو د دې ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي دلته یې ټولې غیر دولتي مؤسسې د نورو برخو ترڅنګ په روغتیايي برخو کې اغېزناکو مرستو ته هڅولي دي. د صحت برخه کې څومره مؤسسات دي انشاءالله تر نن ورځې پورې دغه سره حکومتي ادارات او موږ او هړوند سکتور ورسره همکاري مو سره کړې او دې ته اطمینان ورکوو او ډاډګرنه ورکوو چې دی راشي او دلته خپلې پروژې د صحت برخه کې د تعلیم په برخه کې نور د بشري مرستو کې خپلې پروژې په اسانتیا سره او په ښه شان سره تطبیق کړي. د ولس په نمایندګۍ باندې د دې مرستو مننه کوو، کور ودانۍ ورته ویو، د قدردانۍ کوو او پاینده کې ته هم د لا زیاتو همکارۍ او غوښتونکي یو. د یادونې ده د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته دمګړۍ د دې ولایت په ډېرو لرو پرتو غرنیو درو کې هم خلکو ته د روغتیايي خدمتونو اسانتیاوې رامنځته شوي دي.